السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان کړکېچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. نوموړي پرون جمعه د شانګهای همکاریو سازمان هیوادونو په 19مه ناسته کې د وینا پر مهال وویل چې اسلام آباد د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه ویلي موږ د افغانستان د سولې لپاره د چین او روسیې او نورو هیوادونو له مثبت مشارکت څخه ستاینه کوو. د جګړې وروسته افغانستان څخه د شانګهای غړو هیوادونو ملاتړ ډیر مهم دی. عمران خان پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې افغان حکومت تل له دغه هیواد څخه د افغان سولې په اړه د کړو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. وړمه ورځ د چین ولسمشر د شانګهای سازمان غونډې په څنډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې پر مهال وویل چې پاکستان به افغان سوله کې همکارۍ ته وهڅوي.